السلام علیکم کتونکو امید کوم دربا چې چرته ښه او خوشاله به نن تاسو سره زه د ډیر اهم انفارمیشن چې شیر کوم د دې ویډیو په ذریعہ هغه سټوډنټان چې هغه انټرمیډیټ اف ای سی کړي وي هغه لپاره چې دا انفارمیشن دی هغه کالجونو یونیورسيټانو باره کې تاسو ته انفارمیشن درکوم چې کوم یونیورسيټانو کې داخلي جاری دي لاست ډیټ پکې څه دی درغه کار څه دی کوم سټوډنټان چې هغه داخله اغستې شي په دې کالج یونیورسيټانو کې پاره کې نمبر 1 ته هزاره یونیورسيټي د کې د انډر ګریجویټ جنې بي سټوډنټان چې کوم داخله اغستغواړي 15 سپټمبر 2023 15/9/2023 پکې لاست ډیټ ته 50% چې مارکس په اف ای سی لیول د سټوډنټ اغستې ویني د پکې بي اس پروګرامز چې دي مختلف پروګرامز دي هغه کې داخله اغستې شي دویم نمبر عبدالولی خان یونیورسيټي مردان د کې لاست ډیټ اف اډمیشن چې 5 اکتوبر 2023 ډېر ورځې دي پکې لا تاسو د بي اس انډر ګریجویټ مختلف پروګرامز کې داخله اغستې شي درېمه پنجاب یونیورسيټي کومه چې په لاهور کې دا هغه کې لاست ډیټ 7/8/2023 تاسو چې نو دې کې هم مختلف پروګرامز افر شوي دي او تاسو هم به دې کې اډمیشن اغستې شي څلورمه یونیورسيټي تاسو ته خیمه قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد په دې کې چې د هم 7/8/2023 لاست ډیټ اف اډمیشن فار بي اس سټوډنټ لپاره مختلف پروګرامز دي پکې او داسې ال ال بي چې کوم سټوډنټان کول غواړي دا غوړي لپاره لاست ډیټ 20/9/2023 ته قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد ورسره چې د بي سیلف سپورټ پروګرام چې د بي سیلف سپورټ پروګرام قائد اعظم یونیورسيټي نه هغه کې لاست ډیټ 20/8/2023 ته 20/8/2023 او فام ډي چې تاسو کوی د علامه اقبال ساری د قائد اعظم یونیورسيټي نه فام ډي هغه کې 20/9/2023 لاست ډیټ ته ام پل کې 21/8/2023 ته پی ایچ ډی کې 21/8/2023 ته دا مختلف ډیټونه تاسو سره ما د مختلفو یونیورسيټانو د بي اس خصوصا د بي اس سټوډنټانو لپاره شیر کړو مختلف پروګرامز دي هغه چې تاسو موږ سره بیا چې آنلاین زمنګ په چې د بری سکرین تاسو د خپل د واتس اپ نمبر درکوم او تاسو کانټیکټ کولای شئ دغه لاست ډیټونه تاسو سره ما شیر کړل دغه یونیورسيټانو باره کې نور به ان شاء الله هم مزید انفارمیشن مزید معلومات چې زما د یوټیوب د چینل په ذریعہ تاسو ته ملاويږي زمنګ سره اوسېږئ اخیره کې چې تاسو زما یوټیوب چینل چې د میری خبر دا تاسو نوی سبسکرایب کړئ پلیز دا سبسکرایب کړئ ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چې هغه ته هم انفارمیشن ملاو شي او کوم سټوډنټان چې د اف ای سی نه فارغ شوي وي هغه ته به بي اس مختلف یونیورسيټانو کې داخله ملاو شي شکریہ